کې هیلې او مینه او ادب تاسو ټولو درنو خوږو عزتمند او قدرمندو ته. نو زما خپل اول ځل دی چې داسې درنو کې کینم پاسېږم او داسې خبرې او شاعري او داسې خوږې خبرې اورم نو ډېر خوشحاله شوم. زما 15-16 میاشتې کېږي چې زه راغلی یم پېښور ته، داسې ناسته وم داسې. نو ډېر خوشحاله شوم. نثار افغان راته ټلیفون وکړو، وایي ژوند زندګي پته نه لګي، کینو چې لږ ګپ ولګوو. شاعران راځي، دانش صاحب راځي او کرن خان راځي او وروڼه دوستان نور یاد کړو. نو ډېر خوشحاله شوم. نو په رښتیا زما جانانې راته خوږ لکه ایمانې، په رښتیا زما جانانې راته خوږ لکه ایمانې، څومره زه چې په تا ګران یم یو په سله په ما ګران. ستاسو زه نه خبرې کوم نه شاعري، چې ماشاءالله ډېر ښه شاعران دي او ډېر ښه ادیبان دي. نو زه به ما ډېر خوند واخیستو، ډېر طبیعت مې برابر شو، ځکه د 5 میاشتو کې زه کور کې وم، هېڅ ځای ته مې نه یم تللی. نو دغه پروګرام ډېر ما ته سکون راکړو او تاسو دې خدای درانه کړي، تاسو دې خدای آباد کړي. دا دیرې او دا حجرې دې خدای همیشه داسې پرکیف او مزهداره لري چې زموږ دا خلک داسې راغونډېږي او یو بل ته مینه ورکوي. نو دا ډېر د خوند خبره ده. ژوند او زندګي تاسو ټول